بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 18 د جون کال 2018 چې د پنځشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مو هم د نړیوالو موضوعاتو په هکله چې په هغې کې د ایران موضوع د ټول نه ګرمه او په حساب د ټول نه زیاته د بحث لاندې ده. په عین حال کې د ډونالډ ټرمپ سفر د فرانسې ته د جی 7 په غونډه کې ګډون او بیا په سویس کې د دې تړون په هکله خبرې، همدارنګې د ډونالډ ټرمپ ضد و نقیض خبرې چې پرون یې څه ویلې نن څه وایي دا مسله باندې او دا کوو. همدارنګې د نتانیاهو ځینې خبرې دي، د ایران ګواښ دی امریکا ته، د امریکا ګواښ دی ایران ته، سره د دې چې تړون او معاهدې تفاهم باندې دوی سره دستخط کړی امضا کړې ده. همدارنګې د امریکې او د روسیې د دواړو جنگي الوتکې لوېدلې دي او د روسیې په مقابل کې بیرته یو ځلې بیا تحریمات وضع کېدلو باندې په جی 7 کې اتفاق شوی دی. همدارنګې د ډیورند کرښې اغاړه په مشکلاتو باندې چې هلته د کشمیر کې څه تیریږي، په بلوچستان کې، او همدارنګې ځینې نور موضوعات دي د هغه ستاسو حضور ته ضرور وړاندې کول غواړم. راځم اول خبر دا دی چې ډونالډ ټرمپ د جی 7 په ناسته کې چې د فرانسې په آیان ښار کې ترسره شوی دی هلته خبرې کړي دي او په دې خبرو کې یو د مهم خبرو نه دا وه چې دوی ویلې اسرائیل باید مسئولانه حرکت وکړي او بې موجبه او سرخلاصې بریدونه په هر خواته باید بند کړي، ځکه چې دا په حساب کوم هدف لاسته نه راوړي. بیا دا خبره کړې ده چې د یو کس د مثلا اسرائیل وایي چې د هلته کوم ترهګرو د په ښار باندې کوم ځای باندې برید کوي، نو وایي د یو کس لپاره تاسو ټول ښار وژنئ او هلته خو ټول ګناهګار نه بې ګناه خلک هم وژل کېږي. دا ډونالډ ټرمپ اوس نتانیاهو ته نصیحت کوي، دواړه خو د یو لستوڼي ماران دي، خو وایي چې دا کار درست نه دی او دا ښه نتایج نه راوړي. او همدارنګې وایي چې لبنان کې ضرورت نشته چې ته لاړ شې هلته بریدونه وکړې، دا کار پرېږده چې دا درته سوریه وکړي او دا به موږ په سوریې باندې دا کار وکړو، یعنې اسلامي نړۍ خپل په منځ کې سره په جنګ کې پرېوځي. دلته یو غاړې نه ډونالډ ټرمپ دا خبرې کوي او هلته ځان دا کوي، بل غاړې نه همدا ډونالډ ټرمپ وایي چې د ایران سره زموږ معاهده حتمي شوې لا نه ده او هر دقیقه امکان ده شته دی چې موږ په ایران باندې بیرته برید وکړو او دغه تفاهم نامه چې ده دا به یعنې کوم دغه نه دی، کوم سره کرښه نه ده د منځه تللی شي. ایران ورته بیرته دغه کړی دی چې دغه تفاهم نامه چې تا په خپله امضا کړله، تا خپله لاسلیک پکې وکړه، د دې په اوله ماده کې دا لیکل شوي دي چې د دغه تفاهم نامې د لیکلو نه پس جانبین به یو په بل باندې برید نه کوي، یو بل ته به تهدید نه کوي، ګواښ به نه کوي او په عین حال کې د یو بل په خلاف به تخلف نه کوي. دا په اوله ماده د دې تفاهم نامه کې لیکل شوي دي. نو دا خپله د امضا کړې ده، خپله ترې نه سرغړونه کوي. نو دې معنا دا دی چې ته خپل هغه امضا ته، خپل لاسلیک ته، خپل خبرې ته اعتبار نه لرې، ارزښت نه ورکوې او دا خو ستا نور خپله هم ارزښت خرابوي. نو دې ته ورته متوجه کړي دي چې دا رقم خبرې دا په یوازې دي چې مسایل زمونږ کم کی حل کی، دا مسایل نور هم زیاتوي او خره خبر ده چې د امریکا اعتبار هم نړیوال سطح باندې دا کوي، ځکه چې ته یو تعهد وکړې، یو تړون وکړې، هغه امضا کړې او خپله لیوني غوندې د تړون پسې ګرځېده، ځکه خو یې په نیمه شپه کې په خپله امضا کړه. ایران خو خبر هم نو چې دې دا اعلان وکړي چې تړون شوی دی او اوس بیرته ګواښونه کوي. او په عین حال کې نتانیاهو د امریکا نه غوښتي چې د دغې تفاهم نامې یو کاپي دوی ته ورکړل شي. د یو خبر په اساس باندې ډونالډ ټرمپ د تفاهم نامې د کاپي د ورکولو نه ډډه کړې ده، ویلي دي چې دا دوی ته مه ورکوئ، دا د ایران او د امریکا منځ کې مسله ده، دا اسرائیل پورې ربط نه لري، دا کاپي ورته مه ورکوئ. اما د پاکستاني بعضې چینلونو په دغې باندې هغې وایي، یو چینل پاکستاني ویلي چې نه ده ورکړې، بل چینل د پاکستاني دا خبره دغه وکړله چې دی ورکړې ده.
نړیوال خبرونه هم دا وایي چې ډونالد ټرمپ دا رد کړل چې اسرائیل ته دا کاپي نه ورکو. نو په دې اساس باندې دی وایي چې دا په دې دلیل نه ده ورکړل شوی چې بیا هغه په دې کې ورانه کوي. خو خیر که دا ورکړې ده او که نه ده ورکړې، دا خو اوس عام شوې ده، د دوه دریو مراجعو نه دا نشره شوې ده. بلومبرګ دا نشره کړله، څوارلس ټکي دي، ټول موضوعات معلوم دي. او ده خو کېدای شي هغې به رسمي کاپي به د امریکا نه غوښتله چې رسمي کاپي څه ده او امریکا یې خپله ورته وسپاري، خو چې امریکا د ده نه ډډه کړې ده او دا کاپي ورته نه ده سپارلې. همدارنګې د ډونالد ټرمپ د ګواښ نه پس د ایران د خاتم الانبیا قرارګاه اسرائیل ته جدي اخطار ورکړی دی که خپل حملې په لبنان باندې په حساب دوام ورته ورکړي او وی ساتي، نو د دی به هم د صبر کاسه لبریزه شي او دی به هم د ده ځواب ورکړي. یعنې که امریکا ګواښ کولی شي، ایران وایي موږ هم ګواښ کولی شو، موږ خو لاسونه جیب ته کړي نه دي، که ته معاهده ماتولی شي خو زه هم ماتولی شم، که ته ګواښ کولی شي برید که جنګ نه نه ختم لا. او ایران تیار دی، ته ایران په دې پوه دی چې امریکا یو لوبه حتمن کوي، اسرائیل یو لوبه کوي، د ده لپاره ورته په مقابل کې آماده دي. په عین حال کې روسیې او چین په ملګرو ملتونو شورای امنیت کې د امریکا او د ایران، د امریکا او د اروپا د ایران په مقابل کې چې کوم دریځ دی د هغې په هکله دی ویلي چې موږ د ایران سره ودرېږو او د هر نوع غلط حرکت مخنیوی به کوو، ځکه چې اروپایي ټولنه دی هغه شورای امنیت کې چې د ایران باندې کوم تعزیراتو مسوده ده په هغې باندې بیا بحث کړی دی، د هغې په اساس باندې چین او روسیې هغه ورته رد کړی دی، ویلي چې دا قابل د منلو نه دی او د عمل نه دی. همدارنګې هلته کومه کمیټه ده په نامه د کمیټه د 1920، ځکه چې قرارداد یا ریزولوشن یا تړون دی 1920 د ملګرو ملتونو چې د ایران په مقابل کې په 2006 کې ورکړل شوی و، د هغې کمیټې کې دلته بحث روان و او دا روسیې او چین دا رد کړی دی. بل خبر دا دی چې د اروپایي ټولنې او امریکا چې په G7 کې اکثریت دوی دي، د روسیې په مقابل کې دا تصمیم نیولی دی په G7 کې چې دوی به د روسیې په ګیس او په نفتو باندې یو ځل بیا بندیز لګوي، او دا د ډونالد ټرمپ په موجودیت کې شوی دی او هغه هم دا تایید کړی دی. او تاسو دې دوغلې لوبې ته وګورئ چې تر څو پورې ایران تنګ هرمز بنده وه او دوی د پټرول او دې ته ضرورت درلوده، نو دستي روس ته ویلې چې بندیزونه در باندې نشته او پټرول چې څومره خرڅوي خرڅ که خو راویې باسه میدان ته یې که. او اوس چې د تنګي هرمز خلاصېدلو خبر وشوله، ایران سره خبره جوړېدو کې ده او د هغې نه د پټرول راوځي، نو یو ځلې بیا دوی دا تصمیم نیولی چې روسیې باندې به دا تعزیرات لګوي او دا لاره به پرې بندوي چې دا د روسیې سره مکملا مستقیما د دوی هغه دښمني ښایي. همدارنګې بل خبر دا دی چې څرنګه چې پرون د امریکې B-52 یو تیاره ولوېدلې وه او په 8 تنه پکې مړه، یوه بله تیاره بله الوتکه هم په دغې کې امریکا کې ولوېدلې ده، دا په نامه د سسنا 680 یو تیاره ده، دې کې 7 کسه و، یو پکې وی مړ دی او 7 تنه نور زخمیان دي، او یو خبر دا لیکلي چې 7 تنه مړه دي. نو زه په دې نه پوهېږم چې کوم یو به تایي، خو ما دواړه راخیستي دي، یو کې لیکي چې یو مړ دی 6 زخمیان دي او یو کې لیکي چې 7 تنه مړه دي. او همدارنګې د روسیې یو جنګي الوتکه چې په نامه د TU-20M3 او په اروپایانو په نامه د بیک فایر باندې یادوي، د رالوېدلې ده په خپله، خو د هغې 4 تنه دغه چې دي خلبانان چې دي یا فرضاً هغه انجینیر او پیلوټان چې دي، دی بچوتې دي، خلکو هغه نیولي دي، وړي دي روغتون ته یې وړي دي او وایي چې حالت یې ښه دی او د په حساب کوم شدید دغه نه لري. نو دا تیاره ولوېدلې ده، دې تحقیق اوس روان دی چې دې علت د ولوېدلو معلوم کړي چې دا ولې ولوېدلې ده. نو دلته تاسو ګورئ چې د امریکا ضد و نقیص خبرې دي، د دنیا د مطلب اشنایي ته تاسو ګورئ، اروپا ته، اروپا او امریکا سره اوس بیرته سره مخوکې جنګوي او بیرته د روسیې په مقابل کې ودرېږي. په شورای امنیت کې هلته
هغه کمیټه چې هغه مسوده ضرورت یې نشته د ایران مقابل کې هغه بیرته راخوځوي او دلته په روسیې باندې تعزیرات لګوي چې زه فکر کوم چې د ځان ته خپله ستونزې جوړوي او د جنګ غواړي او د جنګ لپاره نه پیسه لري او نه اسلحه لري، دواړه نه لري. خو هسې نه پوهېږم چې خپل سر یې درد کوي څه خبره ده. راځمه د هغه اړه د ډیورند د کرښې په متعلق خبرونو ته. په بلوچستان کې د کچ په سیمه کې د تربت هوایي ډګر باندې مجاهدینو برید کړی دی او وایي چې د هغې یو حصه یې نیولې ده. د پوځ ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی او د هغې امنیت دی د منځه وړی دی او بریدونه یې کړي دي. په یو خبر کې د نیولو د میدان خبر راغلی دی. پاکستانیانو میډیا دا ویلي چې نه، پوځ یرغلګر یعنی مجاهدین ازادي غوښتونکي والي دي او تربت هوایي ډګر یې بچ کړی دی. د یو خبر په اساس وی تصرف شوی دی. نو دا یو غټ خبر دی ځکه چې دا د تربت د کچ نړیوال هوایي ډګر دی او په ده باندې برید په خپله یو لویه خبر ده. همدارنګې بل خبر دا دی چې د پاکستان پوځیانو کې پوځ کې هم په متقاعدو کې یعنی څوک چې د دندې نه وتي دي او څه چې دا دي دوی کې عالی رتبه افسران د کشمیر په مسله کې بالخصوص کشمیری افسران دلته اشاره ده ورته چې دوی د اردو د دغه اقداماتو چې اوس کشمیر کې کوي چې هماغه کارونه چې په بلوچستان کې او په خیبر پختونخوا کې کول اوس یې هلته په کشمیر کې شروع کړي دي. د ده په مقابل کې پوځیان ودرېدلي دي او حتی دا ویل کېږي چې د دې پوځیانو ډلو وایي چې دوی به اسلحه اوچتوي د خپل کشمیري ورونو مقابل کې څنګ کې به ودرېږي د پاکستان د پوځ په مقابل کې او دغه د ظلم مخه به نیسي. تر اوسه پورې 50 تنه په کشمیر کې وژل شوي دي او 80,000 نه زیات کسان فلحال په سړکونو باندې د تظاهراتو کې دي او خپل ازادۍ شعار ورکوي او د پاکستان پوځ په مقابل کې ودرېږي. د کشمیر د جاینټ عوامي اکشن کمیټې چې کوم یو دغې لاندې د په حساب د تظاهرات روان دي، دوی خپل شرایط د پاکستان پوځ ته یا حکومت ته وړاندې کړي دي چې که دغه شرطونه ومنل شول پس له هغې نه موږ بیا مذاکرات ته راځو خبرې کوو. ځکه چې د یو خوانه دوی د مذاکراتو خبره کوي پوځ، د بل خوانه د دوی په مشرانو باندې بریدونه کوي او دوسیې ورته جوړې کړي دي. د خواجه مهران، سردار امان، شوکت نواز میر، راجا صاحب جاوید او عمر نظیر کشمیری دا 15 تنه مشران دي. د دوی باندې دوی په حساب د سر قیمت ایښی دی، د دوی په کورونو باندې چاپې لګول شوي دي او دوی باندې داسې دوسیې جوړې شوي دي چې دوی فرضاً د خواجه مهران کور ته ورغلي دي، بیا هلته دوی دغه جوړ کړی دی، یو صحنه یې جوړ کړی دی. پاکستان پوځ په دې کې ډېر ماهر دی. نو هلته ډرون تیاری یې ایښې ده، کلشنکوفونه یې ایښي دي، اسلحه یې ایښې ده، نور مواد یې ایښي چې دا یعنې بل چاته دوی کار کوو، دا پروژه چې ده د بل چا ده او دا ترهګر دي. نو د ده په نیول د دوی په نیولو باندې پیسې ایښې دي. نو د ده لپاره جاینټ عوامي اکشن کمیټې چې ده ده ویلي دي چې اول د دغه کوم نوټیفیکیشن چې حکومت د پاکستان د دوی د سیاسي حرکت په متعلق ورکړی چې دی غیر قانوني اعلان کړی، اول دا بیرته واخیستل شي. دویم د گرفتاری لپاره چې کوم دغه ورکړ شوی دی احکام او دا د بیرته واخیستل شي او 1 کروڑ قیمت چې د ایښی دی د 15 تنو مشرانو په سر باندې دا قیمت دا د بیرته لرې کړلی شي. چاپې د دوی په مقابل کې بندې کړلی شي، جعلي مقدمې د دوی په مقابل کې چې جوړې شوي دي هغه دې لرې کړلی شي. کوم اف آی آر چې په دوی باندې کټ شوی دی هغه دې بیرته منسوخ شي او انټرنیټ بند کړلی شوی دی هغه دې بیرته فعال شي. او کوم کسان چې د جاینټ اکشن کمیټې یعنې 50 تنه چې وژل شوي دي د دوی کورنۍ سره نه د معذرت وغوښتل شي او د دوی سره د معاوضه ورکړل شي او دوی سره د قانوني چلن وشي، کومک دې ورسره وشي. که دغه شرایط ومنل شي وی مذاکراتو ته خبرو ته تیار یو، که نه موږ به خپل مجادلې ته ستاسو مقابل کې ادامه ورکوو او د ده نه شاته نه ځو. نو په کشمیر کې حالات ډېر کړکېچن دي
او ټول د ازادۍ اواز اوچت کړی دی، د پوځ په مقابل کې شعارونه ورکوي. او همدارنګه هم راځم په وزیرستان جنوبي په کاریکوټ د وانا په کاریکوټ کې سخته جګړه شوې ده. دا جګړې 18 ساعته دوام کړی دی د پوځ او د مجاهدینو ترمنځ، او ډیر زیات پوځ ته زیان رسېدلی دی. هر خواته د دې موټرونه سوځېدلي او ویجاړ پراته دي او وسایل یې له لاسه ورکړي دي. پوځ پکې مرګ ژوبله زیاته شوې ده، څه تسلیم شوي دي او څه هم تښتېدلي دي. نو په دې رقم سره دا یو ډیره لویه معرکه پرون هلته په وانا د وزیرستان کې ترسره شوې ده. او 18 ساعته جګړه د دغه منظمه چې ډېر لوی کار دی، او دا اوس ښکاره کوي چې د ازادي غوښتونکي مجاهدین او دا ورځ تر بله پیاوړي کېږي او د پاکستان پوځ تضعیفه کېږي، او انشاءالله دوی به خپل کامیابي ترلاسه کوي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم او تاسو سره برنامه شریکوم، تاسو پولی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.